زمون براینام ډیر مسلمانان او یورپیان سبانه بل شپېلا 31 دسمبر 12 بجو نه وشو یو غلط رسم کوي چې دا د جاهلیت رسم دی او دا رسم د څه دی چې دا د خفګان ورځ د خدای په خوشحالي مناوي اول خدای نشته اسلام کې دوه اخترونه دي دوه خوشحالانه دي بس خبره ختمه نور غمونه نشته غمونه په خپل مړی غم د سورج هغه نه لسته به معنا راغلی ده چاغه ته په انګلیش زه پوهیږم نو که غلط مې نو خیر د قرآن ټکه نه ده هپی نیو ایئر ها 12 بجو نه وروسته تاریخ چې چینج شنو دا مبارکیان ورکوي یورپ کې بیا شراب او موسیقي او غړا کوي عجیب خبره ده اې د 1400 صدې مسلمانانه ته په خپل د کال جاړې نه چې ستاسو عمر نه یو کال کم شو خو خدا دې چې ته مسلمان او ماخام شي او ته ماخام الله ته سجده ولګي چې یو ورځ زما د ژوندۍ نه کټ شو لاړه چې بده کې به مان سه شو الله ما معاف ستاسو ژوندۍ یو کال کم شو او ته برای نام مسلمان په واتس اپ په فیسبوک په ټوټاک او ټویټر باندې مبارکیان ورکنه تم د یورپیانو سره ځان مشابهت کې د نزانو ساته دا په اسلام کې نشته دی او زمون کال چې هغه اسلامي کال دا د محرم نه شروع کیږي او په ذوالحجه باندې ختميږي مسلمانان چې دا کال ختم شي په دې کې خپل ځان سره محاسبه کوي نو کته خیر دا کال ختم شو موږ دلته اوسېګو دلته د انګریزي حساب دی ځان سره د کال محاسبه وکړه جنوري نه شروع شو په دسمبر ودرېږي چې په دې کال کې ما خصمره کړی او ما بد څومره کړی ما الله څومره راضي کړی او ما الله کړی څومره دا نارواله دي نظام ساتي کم ځوانان دي هغه ته وایو کم مسلمانان دي موږ مؤمنان یو موږ مسلمانان یو موږ به اسلامي کال میاشتې یادو هغه خپل حساب کې راولو ها خیر د زمون په ملک دا چلیږي خدا خوشالیانه مناول دا کې کونه کټ کول دا د جاهلانو او دا د غیر دینو رسم او رواج د مسلمان اسلام کې دانش ته کنه تیرا توخه و د الله نبی د کال په اخر کې چرته جشن مناو کړي صحابه منا خلفای اربعه او عشره او بشره د دې جهالت او د دې بی دیني رسم نه بزان وساته تاسو وګورئ یورپ کې ډیر غلط مجلسونه کېږي په دغه تاریخ باندې